زه دې وخت کې موجود یم په رزړو کې. تاسو به ډېر زیات اورېدلي وي چې د رزړو مشهورې غټې روجې. یو ملګری ورته ناست دی. یو سیخ کې راواړی دغلته یو دیګ دوه نو تاسو ته به غوښه موخی چې کومه باندې را او به هم ګورئ انشاءالله. په سکرین باندې کتونکو ته ښکاري بالکل همداسې دی. او په رزړو چوک کې د آغاز موږ د روجو نه کړی دی. زموږ رزړو چوک کې دکان دی. دلته هر مازدیګر موږ میخه حلالو مطلب او دې له به ښه میخه لکه ښې غوښې نو چې څونه غوښه دې کې ډېرې هغه بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. قدرمندو، زه یم ستاسو ورور، ستاسو دوست، ستاسو ملګری اسدالله جاني او تاسو ګورئ 400 KPK نیوز. قدرمندو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره کوشش کوم، محنت کوم، داسې مختلفو خلکو لازمه هغوی سره ستاسو ملاقات کوم. نن به تاسو زما په څنګ کې څه ګورئ؟ تاسو وایئ چې دی خو جوړې د خوراک ځای ته راغلی دی. بالکل جی، تاسو صحیح سوچ وکړه. زه دې وخت کې موجود یم په رزړو کې. تاسو به ډېر زیات اورېدلي وي چې د رزړو مشهورې غټې روجې. د غټو روجو په ځای کې موجود یم. دا ځای چې د چا دی دوی سره به هم خبرې کوو. دلته چې کوم استادان دي یعنی د 400 غټې روجې تیاروي هغوی سره به هم ستاسو ملاقات کوم او بهترین ښکلي شاټونه به د غټو روجو هم تاسو سره شیر کوم. نو چېرته به هم نه ځئ، د 400 KPK نیوز سره به اوسئ. راځئ موږ سره. تو پاکه نه راځي نو پاتې نه راځي ما پاکه لګراوله دا کوته اساله ګور دغه راشه دې ګراوله یو ستاره ډکته یو درې ګردانه پکې واچوا دغه کې قدرمندو، څنګه چې د پروګرام په شروع کې ما تاسو ته وویل چې زه په داسې ځای کې موجود یم د کوم ځای نه چې د 400 د غټو روجو افتتاح شوې ده. په څنګ کې ولاړ موږ سره یو شازلمې، دوی سره به خبرې اترې کوو ځکه چې دا ځای هم د دوی دی، دا کاروبار هم د دوی دی. یعنی د غټو روجو دا کاروبار چې دی دا د دوی دی. دوی ته په پروګرام کې هرکلی په خیرالي ستړي مه شي وایو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه وروره خیر دی؟ الله هم خوشحاله کا. ډېره ډېره مننه چې تاسو دلته زموږ د اخواله رالی او زموږ د انټرویو کوئ. خوشحاله اوسئ جي، قدرمن شي. کتونکي د 400 KPK په شیشه باندې بلها شي کتونکي د هغوی دا سوچ کوي چې د دې ملګري نامه به څه وي او الریډي ما خو دوی ته ووایي چې دا زه دې وخت کې رزړو کې موجود یم. نو رزړو کې د علاقې ته څه وایي، کوم ځای کې ژوند کوئ او نامه مو پوره څه ده؟ زما نامه عرب ګل نوم مې دی او موږ د دې شیخ آباد اوسېدونکي یو او په رزړو چوک کې د آغاز موږ د روجو نه کړی دی. زموږ رزړو چوک کې دکان دی شهید سراج مشهورې روجو والا دی او دا د موږ تقریبا 20-25 سال مخکې د دې آغاز کړی دی د یو ورکوټي سیټ اپ نه او الله پاکې دونه برکات او دغه واچو چې نن ماشاءالله په هغه ځای دیګونه خرڅېږي. دا خو جي نو موږ کولالان یو نه دیګماران یو، زموږ خو څه پرسنل دا کارونه خو موږ دا یو شوقیه کار شروع کو چونکې دلته په واده خاده کې به دا غټې روجې 400 والې ډېرې مشهورې وي او خلکو به خوړې ډېرې په مینه خلکو به کلونه میاشتې ورځې انتظار کو دی ته چې په کلي کې به چېرته واده وي چې موږ لاړ شو غټې روجې خورو. په دغه سوچ
روج موږ دا شروع کړې په بازار کې چونکې اوس هر چاته 8 ټایم اویلیبل دي چې لکه کم ټایم د سړی اړه غواړي نو هغه ټایم راشي او بس روجي خوري هغه مینه محبت په ما ته ضرورت شته نه خاده ته ضرورت شته نه غم ته ضرورت الله نه رحم او خوشاله ته ضرورت نشته چې کم ټایم کې د چا اړه غواړي راځړو تراشي او روجي خوري هغه مینه محبت پته ملو شي تاسو سره زابر چې راغلی متاو سره ما یو خبره وکړه چې دلته کې زه ګورم کنه دا مختلف دا کیمرې په سترګه باندې دي کتونکو ته خو بلها شي تقریبا دلته کې 10-12 دیګونه هر ټایم باندې وي تاسو سره ما غپ لګاو ما درته وی چې تاسو به څومره خلک ماړه کړي ماړول خو الله پاک کوي خو زه وایم چې تاسو مال ډېر ښکلی جواب راکړ چې نه موږ خو نه دي ماړه کړی خو لکه دومره خلک دي چې د شمېر نه وتي دي بالکل همدغسې دا ځکه چې ماړول خو یو غلوی ذات سره دي او چونکې خبره داره چې نور دا زمونږ یو داسې کاروبار دی چې بس دا ټیم خوراک دی او وزمیږي مزره او بس خلک ډېر په شوق مینې سره راځي او خوري دا راته ووایه که نه چې لږ غونته کې به رادی خوښ وو د دیګونو له راځو ګرمي هم ده ځکه چې میاشت ده په شکال ده داسې لږ راته وشی راته کیمرې ته به ګوره میاشت ده په شکال ده او ګرمي سمه ډېره زیاته ده خو دا ده چې کاروبار وي او روپۍ خلک ګټي که نه نو بیا پې ګرمي نه لګي همدغسې ده چې چونکې ګرمي ده خو میاشت ده په شکال هم ده خو زمونږ دا کار چې کوم دی شکر دی الله خو رحم کړی لږ موسم ګزاره حال دی شکر دی بیګا باران نور چونکې دا زمونږ کار دی روزګار دی نو موږ په دې کې باران دی جړی ده توپان دی یا ګرمي ده نو موږ ورته ولاړ یو بس کار دی کوو یې ها اوس دا راته ووایه که نه چې دا کتونکي به دې تمه هم وي چې موږ ته به د غټو روجو 400 والو غټو روجو طریقه ښایي چې دا څنګه چلو ړومبي نه راته شروع کړې د استاد هم ولاړ دی که د ده کومک پکې اخله نو هم ټیک ته نور خو تاسو خپله هم استادان یې بالکل جی دا زمونږ لکه مطلب سینیر استاز هم دی او رایزه لکه مشر هم دی استاد جي لګ رانږدې شوی او نور دی برته په خپله مخی خو چونکې هر څه کېږي ردې په خواری زاری کې غټ مین کردار د غوښې دی چونکې دی له مونږ خپل حلاله کوو خپل څاروي راولو دلته هر مازدیګر مونږ میخ حلالو مطلب او دی له به ښه میخه لکه ښې غوښې نو چې څونه غوښه دی که ډېره هغه نه دا روجې خشته راځي چل ول دی کې کم دی او خرچه پې زیاته ده نو چل خو هر چاله ورځي خو چونکې چې څوک خرچه کوي نو د هغه روجې بکواز موږ یو کو بل یو به خشته راځي موږ چې کور کې پخېږي که نه بدرنګې نو بدرنګې داسې وي چې دغه دی تاسو پکې هغه مسالې هغسې غوښه هغسې حساب نه اچوئ نور څه طریقه هم ده بغیر استاذۍ شاګردۍ یو کار نه کېږي هغې کې استاذي لازم شی دی چې د هغې شاګردي به کوي نو د هغې نه پس پر هغې چلې زده کوي او هغه به هغسې کار کوي لکه تاسو وکتل دغه کمه غوړي دي بالکل او کیمره د تاسو بالکل په کیمره کې راغلي کې یو غلط شی داسې نشته لکه دی له مونږ غوښه د شپې نه باندې کو پخوله نو مونږ غوښه دونه پخه کړو چې هغې نه دا هډوکې په خپله وځي او هغه تار کېږي په خپله هغه غوښې والا نن نشته ما به هغه کله چې تاسو غوښې نه هډوکې لر کوئ که نه هغه ښکلی یو ملګري ورته ناست دی یو سیخ کې راواړئ دغلته یو دیګ دوه کې غوښه ده مازدیګر دپاره باندې را نن د خیر خیراتونو ورځ ده د محرم زبرګ ورځ ده نو هغې کې له به مونږ مازدیګر کې په هغې کې کار کوو نو تاسو ته به غوښه موښئ چې کومه باندې ده وبه هم ګورئ انشاءالله په سکرین باندې کتونکو ته ښکاري بالکل همداسې ده ها اوس نو ما ته خو مو طریقه ونه خو لکه نه دا سیکرټ ته دا خبره نه جی نه سیکرټ خو دې کې هېڅ هم نشته خو چونکې دا روجي دی غوښه ده موږ چې کومه غوښه پخه کړو د هغې په ښوروا کې نو بیا د هغې مناسبت سره موږ پکې بیا می واچو هغې کې څه ښوروا کړو څه اوبه کړو هغه وخوټ کوم هغې کې می واچو چې می پکې 10-15 منټ پخې شي بیا ورته موږ روجي واچو مطلب 17 کیلو روجي موږ په دې کې اچو نو 17 کیلو په ناب تول هغې ته روجي واچو بیا تاسو را مسالې ګورئ لکه دڼیا ده مرچکې دی کورکمان دي ګرمه مساله ده زیره ده داسې دا شیزونه دا مسالې دي نو بیا ورته دا ورچو او د هغې په نسبت یې دا لړو را لړو چې دې کې څونه لړل ډېرې غټې روجې هغه نه خشته راځي قدرمندو امید لرم چې ستاسو به په خوله کې اوبه راغلي وي ځکه چې په سکرین باندې کوم شاټونه تاسو ته ښکاري د 400 د رزړو غټې روجې دي غریب ګل را سره ولاړ دی دوی خبره وکړه چې موږ تقریبا 25 سال مخکې
د دې غټو روجو شروعات کړو یو وړوکی غونډه کې سیټ اپ مو جوړ کړو کم چې پر زړو کې تاسو ګوره شهید بابا سره چې کم نږدې مشهور غټو روجو والا دی عارف ګل بھائی اول نه دغه ځای نه سټارټ هغه چې اوس هم دغه ځای کې موجود وي بلها شي خلک راځي دا آغاز زمونږ نه شوی دی بیا دا چونکې دا نور خلک دي چې دا څونه خلک دي ټول خلک دی الله خوشحاله ساتي هر چا الله خپل نصیب ورکوي او چونکې دی کې دا څونه خلک راغلي دا ټول زمونږ نه پاس راغلي لومبې سیټ اپ دا زمونږ شوی دی او موږ آغاز کړی دی او هغې کې الله برکت اچولی دی نورو خلکو له الله روزي ورکوي موږ له هم راکوي بالکل چې ډېره ښکلې خبره وکړه عارف ګل بھائی اوس په داسې کوو که نه تاسو سره خو خبره شو استاد مو څه شو استاد ته مو لږ راواز کې قدرمندو څنګه چې عارف ګل بھائی خبرو کې چې دا زموږ سینیر استاد دی یعنی دلته کې روجي چې څوک تیاری د چا د لاس خواږه وي هغه د استاد دی السلام علیکم نامه مو څه ده زما جی محمد طاهر محمد طاهر د څومره وخت نه دلته دا روجي پخوي یاره جی دا خو به تقریبا موږ 20-25 کال نه پخو 20-25 سال نه نو دا چل مو کوم زده کړی دا دومره خوږوالی او دونه ترسکونوالی په لاس کې د کوم ځای نه راغلی دا خو بس موږ هم دلته زده کړی دی او محنت هم کړی دی خپل کوشش هم کړی دی او کار چې کوم دی زموږ ډېر خشته دی زموږ د لاس روجي چې چا خوړلی دی نو هغې بیا بیا هم راغلي دي او ډېرې خشته دي هر سړی جي صفتونه کوي تاسو خفه یې جی خفه نه جی نه نه زه بل ورځ راغلی وم مې تاسو ته ویلو تاسو نه نه موږ په څه خفه تاسو شکل داسې جوړ نه جی خان دی را خان دی خیر دی دوه ورځې ژوند دی په خوشحالو تېرول غواړي صحیح ده دا دیګ کیسه دي دی او دیګ کیسه هغه راوړی لږه سیخ راوړی لږ شابه چې دا غوښه لږه وګورو آی های آی های دا سمه وړه وړه غوښه ده اوهو یا لکه قدرمندو امید لرم چې پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي او څنګه چې ما تاسو ته وایي چې زه رازاړو شیخ آباد کې موجود یم کوم چې د غټ روجو شروعات د کوم ځای نه شوی په هغې حجره کې موجود یم یعنې په هغې ګودام کې موجود یم کوم ځای کې چې غټې روجې تیارېږي او بیا ځي بازار ته او هلته په دیګونو باندې خرڅېږي دلته مختلف قسمه خلک راځي ډېر زیات ملګري راځي هغوی داسې هم کوي چې د دې ځای نه تیارې روجې وړي په خپلو خپلو دوکانونو کې خپل خپل ځایونه یې جوړ کړي وي په هغې کې ناست وي هغه روجې بیا خرڅوي نو تاسو ټولو ته وایم چې کله چارسدې ته راغلی څوک د چارسدې نه بهر وي او چارسدې ته راغلی نو کوشش وکړئ چې د رازاړو غټې روجې مشهورې روجې خامخا یو ځل وڅکې یعنې ټیسټ یې وکړې امید لرم تاسو له به هم ډېره زیاته مزه درکوي قدرمندو یو نوی پروګرام سره به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ ما یعنی اسدالله جاني زما کیمرامین وحید حیران په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلي او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مو سپارم او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته